پخوانی برتانیوي جنرال وایي طالبان دې په رسمیت وپېژندل شي. د برتانیا د وسلوالو ځواکونو پخواني مشر جنرال سر ډیویډ ریچارډز BBC ته ویلي هغه وخت را رسېدلی چې دا ومنو چې جګړه مو بایللې او د افغانستان د خلکو د خوندي کولو لپاره په ګډه سره کار وکړو. دغه پخواني جنرال پر نړیوالو غږ کړی چې د طالبانو حکومت دې وپېژني چې په افغانستان کې خلک له مخ په خرابېدو انساني ناورین وژغورل شي. له 6 میاشتو راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بشپړ واک ترلاسه کړی، اقتصادي وضعیت ډېر نازک شوی او خلک له وزګارۍ او لوږې کړېږي. د دې ستونزو یوه برخه د نړیوالو مرستو د درېدلو او په بهر کې د افغانستان د پیسو له کنګلولو پیدا شوې. له یوې خوا د طالبانو له اوسنیو تګلارو نارضایتي او بل لور ته د افغانانو ناوړه اقتصادي وضعیت نړیواله ټولنه دوه لارې کې پرېښې. ځکه داسې اندېښنې شته چې له مرستو سره به په یوه ډول د طالبانو حکومت له فشاره خلاص شي. په افغانستان کې نږدې 8 میلیونه خلک د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي چې نږدې 1 میلیون یې ماشومان دي. همدې دغه هیواد له یوه جدي بشري ناورین سره مخامخ کړی دی. قدرمنو لیدونکو، تاسې یې په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.